السلام علیکم. اوریدلی مې چې ستاسو حالات ډېر زیات خراب وي، ستاسو والد صاحب هم وفات شوی دی او تاسو د ګردو بیماران هم وي، نو په دې حواله کې موږ تاسو نه یو څو تپوسونه کوو. بالکل وکړئ. دا د ګردو بیمار مخکې پلار ګټله هغه به خوړله، اوس خو د ګردو بیماران نن سبا څوک چا سره مدد نه کوي او خلک در پورې خاندي او بله خو نو چې لاس مو چت کړی چې یاره دا ته څه ځان نه بیمار جوړ کړی دی، نو هغه دغه نشته مینه محبت چې تا سره څوک منډه تړول. دې دا غریب خلک ډېر زیات په عذابوي مه او خنداګانې مو ورپورې کوي، هر څه مو ورپورې کوي. کیمرمین صاحب مونږ پکې راوال لږ دې خوا ته بار ملکونو واله ته او دې ټولې دنیا ته زما دا خاص دی چې دې غریب دپاره که څوک مدد کوئ، څوک امداد کوئ، نو زمونږ د اکاونټ نمبر یاد ساتئ 0321 9153 660 دا اکاونټ نمبر دی، په دې باندې پیسې را لېږئ. دې غریب دپاره به مونږ ورکوو. دا لازمي مسافرو ته هم دا زما خاص یاران دوستانو ته ټول مخلوق ته. د خلکو لنټر ته ګلی هېڅ نه وي، زما پورې زکې دالان راساسي، ځکه اوس ګرځم داسې ریګریوان چې مې د سترګو نه سیلاب بهیږي. لالا لالا دا غاني بندې کا دنیا کم خوا لاړو ته رشکه کې ناستي او وریځ د باران دی خبرې ته غوږ شه. هلته موبایلونو مایکونو والا راغلي او غریبانانو انټرویوګانې اخیستې او خبر خو نه اخره کې د خپل اکاونټ نمبر هم ورکو. نمبر یې څه ورکو؟ نو دا نمبر یې ویسله ورکو دا پیسو دپاره چې بار نه به پیسې راځي او دې غریبانانو سره پې مدد کوي، خو دوی غریبانانو سره مدد نه کوي. دا کمې پیسې چې راشي د بار نه که نه نو دوی خپلو جیبونو ته اچوي. نو خوښه دې نه ده چې ته دا خپله چینچي خرڅه کړي او یو ډیسلار کیمره والو، یو مایک والو او مونږ به هم خلکو نه انټرویوګانې الو که نه. کمې پیسې چې بار نه راځي هغه به نیمې ستا جیب ته ځي او نیمې به زما جیب ته راځي. بیا به مالداره شو. والله دا خو ډېره کشته مشره که څه پوښتې دا خو موږ هم ډېر مالداره شو. ته چینچي خرڅه کړه، خدای بېخته دې چینچي وباسه. چینچي خدای دې بېخته چینچي وباسي. نن یې خرڅومه زه لاړم، ته دا چینچي خرڅه کړه. بلې خدای دې بېخته دې چینچي وباسي او ما نه خو مې ورور کومه خشته مشوره راکړه. قسم به خدای دا خو به موږ هم مالداره شو. زرشکي چې ستا خو نن زه دا بېغ بنیاد وباسمه زما د ورور خبره. ما ګوره تا لپاره چینچي خرڅه کړه، اوس ته څه جوړه کړه که نه. ته اوس لږ صبر وکړه که نه. ته لاس کې شړ شم زرغونې دا وګوره دا آیفون موبایل دا مایک دا مې وچتو. اوس به خلکو نه غریبانانو نه بیمارانو نه کږو وږو نه به انټرویوګانې یلوي او کمې پیسې چې بار نه راځي او به نیمې ستا خېټې ته ځي او نیمې به زما خېټې ته ځي. رمزبي په دې باندې انټرویوګانې کوه. انټرویوګانې کوو که نه او نو خلاص شه زه بیا په خانجي باندې ایډیټینګ کوم او ته تماشه کوه چې موږ دې نه څه جوړوو. چې ایډیټینګ پې کېږي که نه نو د ایډیټینګ دوران کې او د جړا میوزیک هم پرې راپرېږده چې بار خلک ناست سي چې ورته لږ ایموشنل کېږي او لږ په جړا کېږي، زړه به یې نرم کېږي. د میوزیک سره نه دی د دوی زړه لږ نرم شي چې ښایسته میوزیک دې راپرېږدي د جړا د دوی زړه به نرم شي، پیسېګانې به راله رالېږي او ما او تا به یې چپه کوو. راځه رمزبي واسې د بارمن کوله به دوی پیسې راواستوي. مړه ته بېغمه شه که نه د زړونه نرم وي ای خلکو له پیسېګانې. ما خو چینچي په خرڅه که نه سته بیا خیر غواړو ځکه ویم ته بېغمه شه که نه. تا له زه د چینچی په ځای باندې ډاټسن علمه کار دله برابر مالداره به شي. مالدارې وو انشاءالله. بیا بیا خو راواچوه. راځه بس ګډا بنده کړه. مشر سړی بده خبره بیا به خلک ګوري چې دا بوډا سړی دی او ګډاګانې. زما خبرې ته غوږ شه، دلته یو بیمار سړی دی پېژنې؟ راځه ما لیدلی بس ور به شو هغه نه به انټرویو والو او خلک به پیسې رولېږي. السلام علیکم ملګرو، زه د ټیم کې راغلی یم پېښور ته او دلته دا بیمار تن دی چې د ده د تپوس کولو څوک نشته. نو موږ دلته دا ویډیو کولو لرالو چې زه خپل بینک اکاونټ نمبر په سکرین باندې چلیږي، تاسو په دې بینک اکاونټ باندې پیسې رولېږئ. خاص طور کې مسافر کم چې دوبۍ کې دي، سعودي کې دي، ای ته زما خواست دی چې په دې اکاونټ نمبر باندې دته پیسې رولېږئ چې د خپل علاج وکړي. نو اوس بس تاسو ذهن ته دا راځي
چې ستا خو هم یوټیوب چینل دی او ته سره ولې مدد نه کوې نو زه د خپل وس مطابق دا دی زه ورسره نغد 15,000 روپۍ ورسره ما مدد وکړې دارنګې ستاسو چې څه په وس کې نو د سره د خپل وس مطابق مدد وکړئ چې دی په خپل علاج وکړي السلام علیکم وعلیکم سلام. ما داسې اورېدلي دي چې ستاسو دواړه خپې ماتې شوي دي او ستاسو اکسیډنټ شوی دی او چې دا مې یو کال مخکې اکسیډنټ شو. نو ستا د ګټلو څوک شته د روټۍ چې څوک ګټه مټه ستاسو کور کې څوک کوي یاره وروره مخکې به همداسې دیاړیا مزدورۍ کولې اوس خو بس د هغې نه هم پاتې وو. ته ما ته دا ووایه وروره چې تاسو له څوک مدد له راغلي چا د انټرویو شته تر نن تاریخه یاره وروره داسې ډېر یوټیوبران راغلي دي سوشل میډیا والا کسان راغلي دي خو چې هغوی خپل دغه وکړي او لاړ شي نو موږ ته څه داسې د پیسې یا څه نور امداد موصول نه شي او دا تاسو وړومبی ته نه چې ما له نغد 15,000 روپۍ راکړي. او ماشومان د نه پیسې غواړي لکه کور کې ماشومان خو جاړي د نه پیسېګانې ټکې څه غواړي که نه غواړي جی ماشومان خو پیسې غواړي خو ماشومان خو په دې نه پوهېږي چې پلار هم بیمار دی که صحیح ده خو به خامخا څه نه څه کوي خو بس د حالت دي ځي نو او که نه ماشومان خو په دې نه دي ماشومان خو پیسې غواړي او وروره سال مې لور د هغه پیسې غوښتې 10 روپۍ خو پیسې کم دي. 有人，有人。دې ټایم کې تاسو د باباجي فریاد واورېدو او تاسو د جړا مو کته والله ما له هم ډېره چړا راوسته ستاسو چې څه وس کې وي هغه امداد ورسره وکړئ زما خو چې څه وس کې ما ورسره هغه امداد وکړو سکرین باندې زما د بینک اکاونټ نمبر دی په دې ورته تاسو ښې ډېرې پیسې رولیږئ نو بس به زه دله بیا ورکړم ستاسو به ډېره مننه چې موږ د دې علاج وکړو ډېره مننه لا کیمره مې خو ورکړه که نه دا خو ته ډېر لوی کار وکړو خو داسې کار وکړه مېموري کارډ خو راکړه ظالمه خانجي پته مړی چې دا ویډیو خو اپلوډ کړو که نه مېموري کارډ خو وګوره که نه شابه ظالمه چینجي مې خرڅه کړې ده او پیوکس که دا پیډې خدای راکړې که نه بس موټرسایکل به ظالم والله چې لالا هغه مېموري کارډ خو ما نه ورک شو داسې مې څنګه ورک شو ورک شو وسړی من ما زه خو مزدورۍ پاتې کړم ما خو چینجي مې خرڅه کړه زه خو ته تمام برباد کړم نه لالا ته ما ته دا ووایه چې پخوا به خلکو مزدورۍ په چینچی کولي که په ټاټکي به یې کولي خو ټاټکې چلوه که نه 有人，有人，有人。